سلامونه جوړ تازه ستړي مشه وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو او خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول ښه اوسئ کانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو خوږو لیدونکو ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې یو او راغلی یو درېیمه ناحیې کې د میوې منډۍ ته نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې دلته هم ډېر زیات بیروبار دی او زموږ ګډ شمېر هېوادوال دغلته په مختلفو کارونو مصروفه دي مازدیګری دی موږ هم وغوښتل تر څو تاسو لپاره یوه خپرونه په جلال آباد ښار کې او بیا درېیمه ناحیه کې چېرته چې د میوې مارکیټ موقعیت لري جوړه کړو نو تاسو ګورئ دې خوا چې کوم دغه سړک راغلی دی دا د لاندې څخه راغلی دی د شتامي څلورلارې څخه او دې خوا چې کوم سړک لاړ شوی دی نو تاسو ګورئ چې ماشاءالله ډېر زیات بیروبار دی دلته او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال دغلته مصروفه دي دغه سړک چې تاسو ګورئ چې موټر پرې روان دي مستقیما ځي کابل اډې ته او له هغې څخه بیرته پې کابل لاس باندې راځي تر څو جلال آباد ښار ته داخل شي نو راسره اوسئ انشاءالله دلته به د هېوادوالو سره خبرې اترې هم ولرو مازدیګری دی او تاسو لپاره به یو مازدیګرۍ څخه خپرونه شروع کوو ماښام پورې نو هیله ده چې راسره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او خوند ترې واخلئ نن موسم هم یو څه یخ ځکه باد لګېږي نو هوا هم یو څه سړه کړې ده یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه په جلال آباد ښار کې او بیا راغلي یو درېیمه ناحیې ته د میوې مارکیټ ته نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې دغه ځای هم ډېر زیات بیروبار لري او دلته هم زموږ د هېوادوالو ګڼه ګوڼه سخته زیاته ده مازدیګری دی نو او ماښام ته ډېر کم وخت پاتې دی نو زیاتره زموږ هغه هېوادوال چې وظایفو ته لاړ شوي دي بېرته ستنېږي خپلو کورونو ته او تر څنګ نور هم سودا لپاره دغه راوځي دي بازار ته څوک مایع اخلي څوک رومي اخلي او څوک مختلف شیان دغلته اخلي تر څو د کور هغه ضرورتونه پرې پوره کړي نو یو دوکان ته راغلی هم تاسو ګورئ چې مایان دغلته خرڅېږي او تر څنګ یې پخېږي هم نو ورور سره به خبرې اترې وکړو چې څومره وخت کې دوکانداري کوي او د ژمي د موسم په راتګ سره دوی مشتریان څنګه دي وروره سلام ستړی مشه په خیر راغلی وروره تاسو خاص ته اول سلام ستاسو همیشه بهار راډیو تلویزیون کارکوونکو ته او تاسو نړۍ مننه کوو چې زموږ خواته راغلی تاسو او نور انشاءالله ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ څنګه انشاءالله ښه په خیر یې شکر ده ورور الله فضل ده تاسو خپله خاص ته په خیر راغلي یاستئ ډېره زیاته مننه ماشاءالله نن خو دغه موسم یو څه یخ و دا راته ووایه چې نن ورځ ستاسو باندې څنګه تېره شوه ډېر ښه زبردسته موسم و هوا باراني و باراني موسم کې خو دغه د مایانو فروشات ډېري او انشاءالله شکر دی بس کاروبار ښه دی بس الله نه راضي و ډېره مننه نوم دې راته واخله تر څو زموږ نوم دې وپېژني نوم مې حشمت الله ده د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د میوې مارکیټ جویف ساحه کې مې دغه دکان دی او نور انشاءالله حشمت الله جان وروره دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي په جلال آباد ښار کې او بیا دغلته دکانداري کوي او د مایانو کاروبار کوي یاره وروره زما تقریبا داسې یو 8 کاله په مخابراتو چوک کې مې دکان و 8 کاله دی تقریبا 15 کاله کېږي چې دغه جویف ساحه کې مې دکان دی او نور انشاءالله کاروبار ښه دی روان دی نو باراني موسم کې او هوا یخی
دغه زمونږ داسې فکر وکړه چې دغه 3-4 میاشتې ښه ماشاءالله کار صحیح او اوړي موسم کې خو بیا خلک دانو خوري ځکه مایان ګرم دي دغه فروشات دغه ژمي موسم کې لږ ښي دا راته ووایي چې د ورځې په اوږدو کې به څومره مایان خرڅېږي یاره وروره د باراني موسم کې خرڅېږي داسې 200 کیلو 300 کیلو 250 کیلو بیا چې دغه لمري هوا لږ صافه 1.5 کیلو 100 کیلو برابري دی نو کله کم او کله زیات او ستاسو چې دی که نه بیا ښه ځانګړنه دا ده که نه چې دلته د خرڅولو تر څنګ پخوئ هم خپله که نه او خپله پخوو خام پاخه عمده پرچون هر رقم یې خرڅوو مطلب خام کیلو په څو ورکوئ او پاخه په څو ورکوئ خام وروره کیلو 1.5 سل هم شته 120 هم شته 200 هم شته 220 هم تر 2.5 پورې خام فروشات لرو او پاخه چې دی بیا داسې فکر وکړه د 200 نه نیولی تر 300 پورې 350 پورې کیلو په حساب دا مایان مونږ خرڅوو یعنې د بازار په سر دغه مایان چې زه ورسره څه ګورم پوه شوې ډېر تور ښکاري دا کوم بل نه وایي ده که نه څنګه حساب دی ډېر تور دی دا د دې ذاتاً هم داسې دی د دې ذات هم داسې تور دی ځکه دا تور مای ډمره مای دی ته وایي لږ خوږوالی پکې زیات وي نسبت ډمره مایان نسبت دغه سپین مایانو نه دی که لږ خوږوالی زیات وي او لیشه کمه کې زیات کمه وي پکې لیشه نو دغه ګراس مایانو کې بیا لشه کمه وي سلور کې کمه وي مثال دا چاینا ورته وایي پدره وایي ورته څوک ورته چاینا وایي دغه کې بیا لشه لږ کمه ده نسبت د دې ژوندی اوسې که دا راته ووایي چې ستاسو مشتریان د هفتې په کومو ورځو کې ډېر مثلا چې تاسو باندې بیروبار زیات دي بیروبار دغه باراني موسم کې بیا ډېر زیات دي باراني موسم چې بیا ني دغه جمعې ورځ پنجشنبې ورځ دغه ورځو کې بیا زمونږ فروشات لږ ډېرې نسبت د دې نورو ورځو نه دغه ورځو کې بیا فروشات لږ زیات دي دغه جمعه او پنجشنبه او بیا د خصوصا چې باراني موسم وي دغه ورځ شپې کې بیا زمونږ فروشات ډېرې ډېره زیاته مننه ښه دوکانداري ولرئ که په وروستیو کې خپل هېوادوالو ته څه پیغام لري یا څه غوښتل لري مهرباني ژوندی اوسئ وروره ستاسو د تلویزیون نه بیا جهان مننه چې تاسو زمونږ خواته راغلی خیر اوسئ وروره انشاءالله تا سره
بیا هم ستړي مشه درنو لیدونکو همدغه راسته کې یو او د یوې بله برخې ته راغلو تاسو ګورئ چې دلته ټول دغه سبزیجات او ترکاري باب خرڅېږي نو ماشاءالله ماښامې دی او ډېر زیات ګروبار دی ځکه ماښامونو کې چې دی زموږ هېوادوال بېرته کورونو ته ستنېږي نو اکثره دغلته چې دی سټاپ اخلي څوک ځان سره رومي اخلي څوک ځان سره چې دی مرچک اخلي څوک ځان سره چې دی شلغم اخلي ځکه موسم یخ دی او دغه شیان چې دی ورسره یو څه ښه مناسب دي او زیاتره یې مشتریان هم ډېر وي نو د یو کاکا دوکان ته راغلی یم ده سره غږېږم چې څومره وخت کېږي دلته دوکانداري کوي او د ژمي د موسم په راتګ سره دوی دوکانداري څنګه ده کاکا سلام ستړی مه شي په خیر راغلی وعلیکم السلام ستړي مه شي په خیر راغلی تاسو هم په خیر راغلی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژنئ ښه زما نوم قنداغا دی د ننګرهار ولایت یم د څخرود ولسوالۍ د ژمي موسم سره څنګه یو نن ورځ څنګه وه شکر الحمدلله د الله نه راضي یاستو هوا لږ یخه ده سړه ده او بس دکانداري ته لګیا خپل دکانداري کوو ډېر ښه دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي په جلال آباد ښار کې او بیا دغه میوې مارکېټ سره چې دلته دکانداري کوي ترکاري کاروبار کوي یاره زما خو تقریبا دغه څلورم کال دی څلورم کال دی مخکې په جمهوریت کې مې وظیفه وه اوس راغلی یم دغه دکانداري کوم او شکر الحمدلله د الله نه راضي یاستم خپل کاروبار کوم ډېر شکر دی چې مصروف وي دا راته ووایه چې څنګه دي مشتریان څنګه دي ماشاءالله دغه ځای خو ډېر زیات ګرم بازار لري او موږ چې ګورو ماښامي کې اکثره دلته بیروبار هم سخت زیات دي که ته راته ووایې چې ستا په نظر مشتریان څنګه دي دلته څومره سودا به کېږي د ورځې والا ماشاءالله ښه دی زموږ بازار ماشاءالله ښه دی بل دا دی چوک دی او مونږ خپله مشتریان هم لرو او ښه دی ګزاره کېږي زموږ شپې ورځې پې سبا کېږي که راته ووایې چې موسم هم یخ دی که نه د ژمي په راتګ سره څه شی ډېر خرڅېږي یاره موسم یخ دی خو دا زموږ د سودا چې دی دا ډېر پکې د پاکستان نه راځي لکه دا فاصله شوه کریله شوه دا بنډۍ شو رومیان د ایران نه راځي او زما ستاسو د وطن لا داسې خاص شی نشته هغه بیا په اوړي کې دا مطلب اوس خو هم چې دی موږ چې ګورو زیاتره ځایونو کې چې دی د وطن رومیان پیدا کېږي که نه خو هغه د هغې لږ وړي خلاص نور خو خبره پکې نشته شته دی خو هغه لږ سیزن ختم شوی دی مونږ ته د ایران نه راځي ایراني رومیان دي او پېښوري خو لا نه دي شوي ایراني رومیان لري راځي دلته ستا په نظر چې دی عمده ستونزه څه کېدلی شي ځکه ماشاءالله افغانستان خو تاسو خپله ما دی شاهد حال یاستئ چې ډېر ښایسته حاصلات ورکوي د ترکاري بابو که تر څنګ دغه بانجان دي فاصلې دي تر څنګ رومیان دي همدغسې تازه میوه ماشاءالله ډېره زیاته کېږي افغانستان کې ستاسو په نظر د څه کم بوتې افغانستان کې چې دغه شیان نه ساتل کېږي ځکه چې کله دغه ترکاري د افغانستان نه وځي هغې وخت ډېر ارزانه وي که هغه تازه میوه وي او که دغه ترکاري باب وي ولا چې زمونږ د افغانستان میوه او که سبزیجات په ټول جهان کې نشته او بل دا چې زمونږ داسې سړې خونې جوړې شي دا زمونږ خپل سبزیجات ځي پېښور ته هماغه سړې خونې کې پاتې کېږي بېرته راځي مونږ باندې یو پر دوه یو پر درې خرڅېږي دغه خبره اوس صحیح ده بالکل دا خبره صحیح ده په دغه د ژمي د موسم سره چې دی دغه ګازرې او شلغم هم ډېر خرڅېږي ځکه اکثره پکې چې دی کور کې خلک شلغم شیروا جوړوي که نه وایي دا خو د دیو سیزن دی که نه دا د شلغم او ګلپیانو د ګازرو د دیو دا سیزن دی دا ماشاءالله ډېر ښایسته وځي او ډېر خلک یې خوښوي ډېره مننه دا راته ووایئ چې ستاسو بازارونه د هفتې په کومو ورځو کې ډېر ښیي مثلا د ورځو په حساب باندې زمونږ جمعې په ورځ ښیي پنجشنبې په ورځ ښیي دغه دوه ورځې زمونږ بازار ماشاءالله ډېر ښیي ماښامي کې هو سهار نه ښیي بیا ماښامي کې لږ بازار ګرم وي لکه ماښام کې چې د اکثره زموږ هېوادوال چې وظیفو کې دي که نه کورونو ته ځي نو ته به هم دغلته درېږي ځان سره یو نیم شی اخلي که څنګه ډېر شته وظیفې والا خلک ډېر شته چې راځي بس سهار کې داسې بند یا کار کې مازدیګر چې راشي بیا مونږ سودا اخلي کور ته وړي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ که څه پیغام لرئ خپلو هېوادوالو ته زموږ لیدونکو ته مهرباني تشکر تاسو نه هم ډېر یو جهان مننه چې مونږ ته مو وخت راکړه د هېوادوالو نه هم دا هیله ده چې بس ماشاءالله ښه ښایسته امنیت دی او را دي چې خپل وطن کې د کاروبار او د ځوانانو د کاروبار پیدا کړي حکومت دې دا کار شروع کړي چې ځوانانو ته د کاروبار پیدا کړي د دې هیله ډېره مننه ژوندی اوسئ مننه تاسو نه مننه یو جهان مننه
هم ستړي مشئ درنو لیدونکو همدغلته یو درېیمه ناحیه کې او بیا د میوې د مارکیټ مخې ته دغه نو هغه بله راسته ده مخکې چې کوم راسته تاسو موږ سره ولیدله هغه د ترکاري فروشۍ راسته وه چې ټوله ترکاري خرڅېږي نو دې برخه کې تاسو ګورئ چې ماشاءالله ټول دغه تازه میوه خرڅېږي او دلته هم ډېره زیات بیروبار دی او ګڼه ده تاسو ګورئ چې ماښامی دی او زموږ هېوادوال کورونه د روان دي دا عادتمن یو سټاپ اخلي څوک ځان سره چې دی کیله اخلي څوک ځان سره چې دی مڼه اخلي مختلف شیان دغلته خرڅېږي را سره اوسئ دلته انشاءالله یو بل ورور مې تر څنګ ناست دی دا تاسو ګورئ چې دلته میوه خرڅوي د سره هم خبرې اترې کوم چې څومره وخت کېږي دلته دوکانداري کوي او مشتریان څنګه دي ورور سلام ستړی مشي په خیر وعلیکم السلام ورسره نمخ کې سلامونه نه کې خل احترامات تاسو قدرمن خفقار ته تاسو لیدونکو کتونکو ته سلامونه نه کې خل احترامات مننه شکر وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ کور ودان که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي وحدت دی وروره د یو تن د میوه فروش د ننګرهار منډۍ تر څنګ دوکانونه لرو وروره څنګه یې ژمي سره څه حال شکر دی الحمدلله تحریک ژمی خو طبعا د ننګرهار د څه څه یخوالی لري او نن ورځ خو ماشاءالله یو څه ډېره یخه وه ډېره یخه باد ورسره داسې بیکاره باد لګېده د باور په خدای یقین وکړه چې دا د میوو رنګ یې موږ خراب کړی دی د باد او تا ورته ماشاءالله ښه بندوبست کړی ښه بالاپوش د ښه ګټ دی نه کېږي نو طبعا په یخنۍ کې خو باید ځان ښه ګرم وساتي ډېره مننه دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغلته دوکانداري کوي اوم درېږه تر څو دغه تصویر د صحیح راشي صحیح ده موږ تقریبا دلته تقریبا 10-12 کاله وشي دا د میوې کار روزګار 10-12 کاله ماشاءالله بیا خو د ډېرې خدمت کوي انشاءالله بس انشاءالله کوي آینده هم کوو دا راته ووایه چې څنګه دي د ژمي د موسم سره ستاسو مشتریان څنګه دي د ورځې په جریان کې به څومره میوه خرڅېږي شکر الحمدلله صدق کې نصیب کې هغه رارسېږي زموږ خپل د وطن میوه دغه د بټي کوټ مالټې دي مڼې دي دې تر څنګ دغه مڼه د خپله زموږ ټوله راځي دا سپینه مڼه سره مڼه یګان وک شیان د افغانستان دي یو څو ایټم پکې د پاکستان او د چین هم شته دی لکه دا چینی نه دا چې دي دا د چین نه راځي دغه مالټې دا سواتۍ مالټه دا د پاکستان نه راځي امرود هم د پاکستان نه راځي دغه جناس دي نو ماشاءالله ستاسو خو ماشاءالله همدغه کاروبار ده که نه او دې برخه کې تجربه هم زیاته ده که نه دا راته ووایئ چې دغه مالټې تاسو پاکستاني هم راځي که نه تر څنګ وطني هم دي ستاسو په نظر کوم یو چې د خوږي او کوم یو چې د ذایقه‌دار وي هغه خلک چې خپل وطن سره مینه لري او موږ ورته سل ځلې ویو چې دغه د پاکستان میوه ویسئ نو هغه کوشش کوي چې خپله وطنۍ میوه ویسي بعضې داسې خلک دي چې هغه کوشش کوي چې ښه شی وي چې لکه د پاکستان دا د سوات مالټه دا انتهایي ډېره ګرانه ده زموږ د مالټې نه یو په 2 چنده دا ګرانه ده که هغه موږ من 400 ورکوو دا من 500 روپۍ ورکوو نو بیا داسې خلک راځي چې دا خوښوي وایي دا راکړه خو زیاتتر د وطن سره چې څوک مینه محبت لري هغه بیا وطني اجناس وړي ټول او د دې خو موږ ته معلومات هم کېږي که نه چې په طبیعي شکل چې دغلته پخېږي خاص معلومات هم نه کېږي چې دا په کاربیټ پخېږي څنګه واقع ته همدغسې دی پاکستان خو اکثر شیونه چې دي دغه ټول داسې په کاربیټ او په داسې مسایل یې پخوي چې هسې یو رنګ ورته ورکوي بلکل موږ زیاتره خپرونو کې دغه خبره کوو که نه چې کله د افغانستان دغه میوهجات یې که تر څنګ ترکاري باب چې کله شروع شي په دې وخت کې دغه نرخونه ډېر ښکته وي خو چې کله افغانستان کې دغه شیان خلاص شي بیا هماغه شیان موږ چې دی د نورو هېوادونو څخه چې واردوو څو چنده خرڅېږي ستا په نظر څه کول پکار دي دولت ته په دې برخه کې تر څو د خپلو حاصلاتو لپاره هغوی باید څه وکړي په دې برخه کې غټه بدبختي خو زموږ په مملکت کې همدا ده چې موږ سړې خونې ډېرې کمې لرو باید دې دپاره هماغسې معیاري سړې خونې برابرې شي باور په خدای وکړه چې زموږ داسې اجناس دي که دا چېرته وساتل شي کال 12 میاشتې موږ چاته ضرورت نه لرو خو بدبختي دا ده همدغه خلک دغه شی نه دغه چینی نه کال 12 میاشتې خرڅېږي د دې دا مالټې کال 12 میاشتې خرڅېږي زموږ چې سیزن راشي وروره مال راشي ساتل کېږي نه سړی خون نه لرو هغه په یو په 100 چنده ارزانه خرڅېږي او د دې خلکو مال یو په 100 چنده قیمته خرڅېږي ډېره مننه دا هم راته ووایه چې ستاسو مشتریان دلته د هفتې په کومو ورځو کې ډېر ښه وي مثلا سودا هم ښه کېږي زموږ اکثر پنجشنبه او جمعه د میوې کار ډېر ښه وي پنجشنبه او جمعه ډېره ښه میوه وړل کېږي خلک یې وړي یاران دوستان اکثر افراتفري ته وځي نو راځي بیا د دې نه میوې وړي څوک فامیلونه یو ځای بل ځای ځي اکثر خلک راځي بیا میوه وړي یو خبره بله چې تاسو سره خو دغه د میوې مارکېټ هم نږدې دی که نه چې کله دغه شیان سم تاسو سره خلاص شي که مڼې دي که انار دي او که نور انګور دي که نه تاسو موږ ته نږدې اخلئ که نه موږ ته مشکل نشته دی دغه میوې مارکېټ موږ ته مخامخ دی چې شی چې کمیږي موږ دفعتاً ځو د هغې نه نور راوړو دلته خپله سودا دوکان پوره کوو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ که کوم وروستی پیغام لري خپلو هېوادوالو ته مهرباني زما پیغام همدې خپلو هېوادوالو ته چې راشي خپل وطن کې د خدمت وکړي تعلیم دې وکړي همدا وطن دی چې هر چېرته لاړ شو بل ځای کې موږ ته والله په بالله په راحت راشي دا وطن دی زموږ باید دې ته موږ خدمت وکړو او زړه د اخلاص یې وکړو
همدې هیله ډېره مننه ژوند ډېره مننه تاسو تشکر ډېره مننه ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. دغه و په جلال آباد ښار کې او بیا درېیمه ناحیه کې د میوې منډۍ هغه ګرم بازار چې ماشاءالله دلته هم ډېر زیات بیروبار دی او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال تاسو ولیدل چې دلته په مختلفو کارونو مصروف وو. نو اوس هم تاسو ګورئ چې ډېر زیات ګڼه ګوڼه ده او خلک زموږ هېوادوال چې کارونو پسې لاړ شوي دي بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. نو که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر یوې بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه. یوه ځل ویادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ.